السلام علیکم، زه یم عبدالخالق کاکړ. تاسو ګورئ زموږ د نن امپورټنټ پودکاسټ. په دې پودکاسټ به موږ له تاسو سره د عوامي نېشنل پارټۍ چې دوی په صوبه خیبر پښتونخوا کې نه بلکې په اورال پاکستان کې اوس وجود لري، د دوی سوی خدمات سته د صوبایي سطح باندې د جمهوریت لپاره او سپیشلی د انسانیت لپاره د باچا خان چې کوم نظریات دي په دا حواله سره نن موږ راغوښتي دي میلمه د پنجاب صوبې جنرال سیکرټري امیر بهادر خان اوتی صاحب. له هغه سره به موږ خبرې شیر کوو، له هغه به موږ سوالونه کوو چې د ANP کوم کردار دی د پښتنو په حواله سره بلکې د وفاق په حواله سره هغه به دوی په کوم نظر ګوري او خلک چې کوم نظر ګړي دوی د خلکو کوم کریټیسزم چې دی هغه دوی په کوم انداز اخلي. ویلکم امیر بهادر خان اوتی صاحب، تاسو راغلی موږ ته ټایم راکړی، ډېره مننه ستاسو ته. تھینک یو، جزاک الله، ډېر مننه جی عبدالخالق کاکړ صاحب چې تاسو مالا موقع راکړه چې زه د عوامي نېشنل پارټۍ کوم پنجاب کې موږ هلې ځلې دي په هغې باندې تاسو سره خبرې وکړم. سر اوله خبره دا د نېشنلزم کوم پرستی یو عام لفظ دی، ډېر کوچنی لفظ دی، لیکن ستاسو په نظر دی څه دی او دې کومه فایده او پښتون عوام ته رسول دی؟ آیا دا تقسیم نه جوړوي؟ نه، داسې ده چې مخن نېشنل لازمي پکار دی انسان یو نظریاتي بیا د حضور صلی الله علیه وسلم موږ هغه د خپل د قوم خبره کړې ده، خپل د قبیلې خبره کړې ده چې موږ د خپل د پښتون قوم خبره کوو نو دې کې خو ما خلې دې کې دو رای نه پکار. خو مګر زه دا ویم چې ولې چې زه په پنجاب کې ما او عوامي نېشنل پارټۍ پنجاب کې موږ سره شو الحمدلله پښتنو سره چې کوم دی هغه د پنجابیان هم دي، بیا د کوټي خلک چې کوم په پنجاب کې آباد دي هغه موږ سره دي، بیا د کشمیر دي، ګلګت بلتستان دي او د ټولو صوبو چې کوم دی په پنجاب کې دلته غري موږ ټول سره ښه چې کوم دی رویه او ډېر ښه تعلق چې کوم دی هغه موږ دې سره لري. سر عام طور پر یو عام سړي کاسته د دې کوم پرستی کومه فایده د انکلو ترو دې کومه فایده رسېدلې ده؟ لکه دا ده چې لکه کوم دا یو زه تاسو ته یو کوم چې شکر بالله پښتون داسې چې تاسو چېرته پښتون ملو شي موږ ته خو چېرته وږي خرڅوي که نه هغه سره ریړه باندې ولاړ وي نو هغه سره چې موږ ولاړ شو هغه سره پښتو ووایو نو هغه د موږ نه پیسې هم نه اخلي، موږ نه رسپیکټ هم کوي خوښ نو دا خو چې کوم دی دا خو پښتون او پښتونولي چې کوم دی دا خو موږ پښتنو دپاره یو اعزاز ده او نېشنل او چې کوم دی په دې سره دا ده چې موږ چېرته ډپارټمنټ ته لاړ شو هلته چې موږ د پښتون میلاو شي موږ په هغې باندې هغه خوشحاله اوسي یا د موږ کار هم ضرور شي او موږ په هغې باندې دا خوشقسمتي موږ په پښتنو کې راوړې دا په پنجابیانو کې یا په بل نور هغې کې دا شیونه نشته. دا پښتانه چې کوم دی چې چېرته تاسو سره پښتون میلاو شي موږ لکه موږ خو اکثر اوس بیګاز یو ډېر اهم میټینګ و پای کې یو ډېر اعلی پولیس افیسر چې کوم دی هغه پښتون و نو هغه ما ته یو دوه منسټران ووایي چې پښتو الاو نه یې مې تاسو وایم موږ پښتو نه بغیر خو موږ هغه نه یو نو دا خو ښه خبره ده او زما ته لکه پکار دا ده چې پنجاب ته هم پکار دی چې خپل پنجابي ژبه پرموټ کړي، پنجاب سره هغه وکړي دا شان د ټولو ژبو چې کوم دی دا هغې خپل یو اهمیت دی د پښتونو د ژبې چې کوم دی هغه څونه زه خو یم چې دا نور په دې وخت کې د پښتو د ژبې په حواله باندې یا د هغې باندې موږ ته پکار دی چې موږ په ټول نړۍ کې او زما خیال دی څومره پښتون په پاکستان کې دي هغه شانتې په افغانستان کې بیا په ټولو سیمه کې زما خیال دی پښتو ژبه چې کوم دی د هغې یو خپل اهمیت دی. سر خو همیشه دا تاثر وي عام طور پر چې ANP چې دا هغه ریجنل پولیټکس دی هغه خو د کوم پرستي په بیس کوي، لیکن نېشنل پولیټکس کې د دوی کوم پرستي چې دا هغه ډېره کم ښکاره کېږي. دا تاثر ته تاسو کوم نظر ګوراستی؟ داسې ده چې روبې خدا ده چې لکه ما یاد شي چې موږ لکه نېشنلټي دغه چې کوم دی پښتنو د خپل یو هغه چې کوم دی ریلیشنشپ چې کوم دی هغه دی خو لکه موږ لکه دا هم ویلي چې ما یاد شي ما ته یو ځل بیلوټ صاحب ویلي وه چې زه په جرمني کې یا په یو ملک کې وم نو ما هلته جانماز واچو نو زه هلته ما مونځ کوه واقعہ تمام تو لگ دے خجماتی آپ غلام احمد بلور ہیں نماز آپ بھی نماز پڑھتے ہیں منگ کو پختانه چې کوم دی څنګه د دین سره د مونږ تعلق دی او مونږ ته څونه دین ته نږدې وو نو ما خیال دی لکه خدا خو چې کوم دی خبره ده چې کوم دی خپل ثقافت روایت او بیا مونږ مسلمانان چې کوم دی په دې هغې باندې چې کوم دی ټیک د نظریات هغه او مونږ د هغې خبرو کو نو خان عبدالغفار خان چې کوم دی هغه چې کوم دین په حواله باندې چې کوم کړی دی لکه مولا فضل الرحمن صاحب والد صاحب
چې د دیوبند مشر چې کوم دی چې جمدې وي او. هغه وخت کې نو هغه به د دیوبند مشر چې کوم دی هغه خان عبدالغفار خان و.